نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د 14مې سپارې خلاصه بیانېږي. دغه سپارې په شروع کې د حضرت یوسف علیه السلام داستان دغه قصه دا بیان شوې ده. د حضرت یوسف علیه السلام د قصې دوه حصې، یو حصہ 12مې سپارې په اخر کې بیان و او بل حصہ چې کومه ده هغه د 14مې سپارې په شروع کې بیان شوې ده. د 12مې سپارې په اخر کې دا خبره وا چې حضرت یوسف علیه السلام صفائی بیان شوله، هغه وړوکی ماشوم دغه گواهی ورکړه، هغه کوم ښځو چې خپلې ګوتې کټ کړې وي هغه هم د حضرت یوسف علیه السلام د پاک دامني ثبوت گواهی ورکړه. زلیخا هم دا و چې د ما غلطي و، د حضرت یوسف علیه السلام هیڅ غلطي نه و. بیا بادشاه خوب لیدلی و، یوسف علیه السلام د یو خوب جواب ورکړ. بیا بادشاه دوباره حضرت یوسف علیه السلام د جیل نه راوغوښتی. دا خبره وزلته بیانېږي. حضرت یوسف علیه السلام چې کله راغی بیا د بادشاه خوب هم ورته بیان کو او د هغه تعبیر دوباره ورته بیان کو. بادشاه ورته دا انتظام به اوس څوک کوي؟ یوسف علیه السلام ورته وویل چې اجعلني علی خزائن الارض. دغه ټول انتظام دا ما ته حواله کا، دغه علم الله تعالی ما ته راکړی ده او دا انتظام به زه ډېر په ښه طریقه باندې چلاوم. بیا څه وخت نه بعد بادشاه ټول د خزانې چې کوم معاملاتو د حضرت یوسف علیه السلام ته حواله کړل. بیا دغه بادشاه د حضرت یوسف علیه السلام په لاس باندې ایمان راوړ او هغه بادشاه چې کوم هغه مسلمان شو. په دې کې دا یوه خبره تاسې په ذهن کې کېنوئ چې حضرت یوسف علیه السلام د یوې عهدې مطالبه کړې ده خپله. دغې بنیادي وجه دا ده چې حضرت یوسف علیه السلام دا ویل که چېرته دا عهده د یوه نااهل سړي په سپورت شوله، که دا عهده یو داسې کس ته ورغله چې هغه نااهل و، نالایق و، بیا به دا هر شی ضایع کړي. دغه وجه نه حضرت یوسف علیه السلام د دغه عهدې مطالبه وکړه چې الله تعالی ماته دغه علم راکړی ده او دا عهده ماته راکړې ده او زه په صحیح طریقه باندې چلوم. بیا هغه نه بعد پیغمبر ته چې الله تعالی کومه عهده ورکړې ده د پیغمبرۍ والا، په هغه نه بعد نه د یوې عهدې خواهش وي او نه یې ضرورت وي. یوسف علیه السلام ته د عهدې خواهش نه و، نه یې ضرورت و، خو صرف د دغه مجبورۍ د وجې نه دغه مطالبه وکړه چې داسې نه وي چې دغه یو داسې کس ته هغه عهده ورکړي چې هغه بالکل نااهل وي. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، وایي کله چې د حضرت یوسف علیه السلام ورونه دغه حضرت یوسف علیه السلام ته راغلل، بیا هلته دا ترتیب یې جوړ کړی و چې د دغې غلې نه دا کومه خزانه ده د قحطسالۍ وخت ته، په هغه وخت کې به هر یو انسان ته خپله خپله یوه حصه ورکېږي د غلې نه. بیا په دغه وخت کې د حضرت یوسف علیه السلام ورونه دا هم راغلل او دوی ته یې خپله خپله غله ورکړله. حضرت یوسف علیه السلام د دوی نه دا سوال وکړو چې تاسې بل ورور شته؟ دوی ورته چې بالکل ورور شته، وړوکی ورور هم د بنیامین. او بیا حضرت یوسف علیه السلام ورته وویل وایي آینده چې کله تاسې راځئ د تاسې سره به خپل ورور دا خامخا راولئ، که چیرې تاسې سره ورور نشي را بیا به تاسې ته موږ حصه نه درکوو. بیا یوسف علیه السلام دوی ته خپله غله ورکړله او دوی چې کومې ځان سره پیسې راوړې وې هغه یې هم پټې د دوی په سامان کې کېښودلې چې دوی ته علم نه وي. بیا چې کله د دوی قافله واپس شوله او ځای ته ورسېده هغه دوی خپل سامان کولاو کو، په هغه کې دوی پیسې هم او غله هم پوره پوره ورته میلاو شوې وه. دوی بیا دا پلار ته وویل چې دا خو ډېر نیک بادشاه ده، موږ ته یې پیسې هم واپس راکړلې او غله یې هم راکړله. خو دوی پلار ته دا مطالبه وکړله چې د بادشاه دا ویلي دی چې بل ورته چې تاسې کله راځئ بیا به خپل ځان سره خپل وړوکی ورور دا هم راولئ. بهرحال دوی ډېره زیاته عاجزي ورته وکړه یعقوب علیه السلام ته. یعقوب علیه السلام ته مخکې هم یوه جټکه ورسېدلې وه د حضرت یوسف علیه السلام باره کې. ده ورته وویل چې در سره لږم یې، خو په یوه شرط باندې چې تاسې د ما سره پوخ عهد وکړئ چې موږ بیا حضرت دا بنیامین چې کومه ده موږ بیا دوباره ځان سره واپس راوړو. دوی عهد ورسره وکړو چې موږ به دا د ځان سره واپس راوړو، دته به هېڅ تکلیف نه وي. بیا دوی حضرت دا بنیامین چې کوم دغه د ځان سره یووړ.
یعقوب علیه السلام د یو تدبیر ورته وکړو، دغه نصیحت ورته وکړو چې کله هم تاسې مصر ته داخلیږئ بیا تاسې په یوه ځای باندې په یوه دروازه باندې مه ننوځئ، بلکې په ځان ته دروازه باندې ننوځئ. د دغې بنیادي حکمت دا و چې یعقوب علیه السلام زمن چې کوم هغه د قد نه ډېر چږ و او ډېر حسین و، ښکلي و. د دې وجې نه ورته وویل داسې نه وي چې چا نظر در باندې ولګي. باقي نفع رسول، نقصان رسول دا خو د الله تعالی کار ده، خو بهرحال تدبیر اختیارول، احتیاط کول دا خامخا ضروري دي. بیا دی د حضرت یعقوب علیه السلام په خبره باندې عمل وکړي او دی بیا حضرت یوسف علیه السلام خواته بیا دوباره ورغلل. او دی چې کله حضرت یوسف علیه السلام خواته ورغلل، بیا هغه وخت کې د دوی سره د دوی کم ورور بنیامین دا هم و. یوسف علیه السلام هغه ته خاص مقام، خاص ځای ورکوي او ورته وویل چې دوی کومې خبرې کوي په هغه باندې پریشانه کېږه ما. او د ورته چې زه د تا ورور یوسف علیه السلام یم. بیا داسې وشول چې دوی ته کله خپله غله ورکوله، بیا یوسف علیه السلام د خپل ورور د پاته کولو دپاره یو تدبیر اختیار کړ. تدبیر دا و چې هغه غله چې هغه باندې هغه خلکو ته ورکوله، هغې د ناب کولو، د وزن کولو پیمانه چې کومه وه لوښی، هغه لوښی د حضرت یوسف علیه السلام په حکم سره دی د حکومت والو خلکو د بنیامین په سامان کې کېښوده. او بیا چې کله دی روانېدل، بیا په دغه کې د حکومت یو کس اعلان وکړو چې موږ د وزن والا پیمانه ورکه شوې ده، تاسې غله یې. دی ورته چې موږ غله نه یو، موږ غلا نه ده کړې. بهرحال بیا ورته وویل چې که چېرته په چا پورې غلا ونیول شوې د کومه سزا وي، دی ورته وویل دغه سزا وي چې هغه کس به دلته د بادشاه سره پاتې کېږي. او یک شریعت کې و دغه طریقه چې کوم یو کس پورې به غلا ونیول شو هغه به د بادشاه سره پاتې کېده. بیا بهرحال اول دی د تلاشي شروع کړله، اول د نورو ورونو تلاشي وکړه، اخر کې د بنیامین تلاشي وکړه، د هغه په سامان کې دغه پیمانه میندله. بیا دی ورته وویل دا خو مونږ غله نه یو، دا خو ده غلا کړې ده. بهرحال بادشاه بنیامین د ځان سره کېناوه. دی واپس راغلل یعقوب علیه السلام ته او ډېر سخت هغه کوه. اول خو دی بادشاه ته سوال کوه چې دا بنیامین ځان سره مه کېنوه، مونږ کې یو کس ته ځان ته خوښ کړه چې مونږ کې هر یو کس وي هغه به دلته ایثار شي، خو مونږ د پلار سره وعده کړې ده، عهد عمر سره کړی ده چې بنیامین به مونږ تا ته واپس راوړو. بادشاه ورته وویل یوسف علیه السلام دا څرنګه کېدلی شي، جرم یې وکړی ده او د هغه په بدله کې زه بل کس کېنومه. بهرحال دی ورته چې مونږ پلار کمزوری ده، ضعیف ده، ړوند ده، هغه سره مونږ دا ټولې معاهدې کړې دي. خو کله چې دی کله مایوسه شول چې بادشاه بنیامین د مونږ سره نه لیږي. بیا داسې و چې د دې کوم ورونه و، په هغه ورونو کې مشر ورور یهوده دغه دا ورته و چې زه خو تاسو سره واپس نه ځمه، ځکه چې مونږ پلار ته مخکې هم تکلیف ورسولی ده او اوس هم بیا بنیامین باره کې مونږ عهد ورسره کړی ده، د یو خلاف ورزي بیا اوس وکړله. خو بهرحال چې کله تاسې ولاړ شئ، بیا که یعقوب علیه السلام خبره نه منله، بیا داسې ورته وویل چې د تا زوی بنیامین غلا کړې وه، که نه د قافلې د ول نه تپوس وکړي. بیا دا قافله چې کله ولاړله هغه ته حضرت یعقوب علیه السلام خواته، بیا داسې وشول چې یعقوب علیه السلام ته د پوره کیسه بیان کړله. یعقوب علیه السلام هغه جواب ورکړ چې کوم د حضرت یوسف علیه السلام په وخت کې ورکړی و. ورته وویل چې زه به صرف صبر کوم، د الله تعالی نه غواړم انشاءالله دی دواړه به بیا ما ته واپس راځي. او بیا داسې وشول چې کله دوم نمبر باندې دی بیا د حضرت یوسف علیه السلام خواته راغلل، خپله غله یې وړله. بیا په یو صورت کې د یعقوب علیه السلام زمن ورته وویل چې د مونږ سره خو پیسې کمې دي، په مونږ باندې مصیبت راغلی او پیسې را سره نشته، خو مونږ ته غله پوره راکړه. بیا داسې یوسف علیه السلام ورته وویل وایي صحیح ده، غله پوره در کوم، خو تاسې د حضرت یوسف او د بنیامین سره تاسې کومه معامله کړې وه، دا خبره ما ته راوښوئ چې داسې د حضرت یوسف او د بنیامین سره کومه معامله دا کړې وه. بیا دی حیران شول چې بادشاه ته څرنګه د خبرې علم ده د یوسف علیه السلام د واقع. بهرحال دی ورته وویل چې ته یوسف یې، دی ورته چې زه بالکل یوسف یم او دا د ما سره چې کوم ناسته د ما ورور ده بنیامین. بیا یوسف علیه السلام ورته وویل، دی په هغه ځای کې معذرت ځینې وغوښته، معافي وغوښتله. یوسف علیه السلام ورته وویل لا تثریب علیکم اليوم، په تاسې باندې نن هېڅ ملامت نشته، تاسې ما معاف کړي. بیا داسې
په دغه وخت کې دا ټول داستان دا واقعه دا ورته بیان کړله او په دې ځای کې یوسف علیه السلام دی چې کله واپس تلل بیا یوسف علیه السلام خپل قمیص ورکړ او ورته وویل چې دا به قمیص تر سره یوسئ او د تاسې پلار چې کومه ده په هغه باندې هغه په سترګو به یې واچوئ د هغه سترګې به د هغه بینایي به واپس راشي. دا د یوسف علیه السلام یوه معجزه وه. دی چې کله د دغه ځای نه قافله ووتله بیا په هغه ځای کې چې یعقوب علیه السلام سره کوم کسان ناستو بیا دوی وویل چې نن ماته د یوسف علیه السلام خوشبو محسوسېږي. بهرحال چې دی کله راغلل هغه کمیس یې د یعقوب علیه السلام په سترګو باندې واچوه هغه بینایي واپس راغلل او ورته وویل چې دغه د مونږ ورور یوسف علیه السلام په مصر کې بادشاهي منصب دی ورکړی ده بادشاه ده او دا غله مونږ ته یې غره کوله هغه دا راته ویلي دي چې تاسې بل ورته راځئ بیا به خپل مور پلار او اهل او عیال دا څومره خاندان ول چې دا به ټول د ځان سره راولئ. بیا داسې وشول چې هغه ټول خاندان دی د ځان سره بوتو او مصر ته ورسېدل. بیا په مصر نه مخکې یوسف علیه السلام دی ته راووتو او د خپل مور پلار د ورونو استقبال یې وکړو او دی بیا ټولو سجدې ورته ولګولې. په دې ځای کې یوسف علیه السلام ورته وویل چې دا د ما هغه خوب و چې ما لیدلی و چې ما ته به 11 ستوري یوه لمر سترګه او یوه شپږمژۍ دغه ما ته سجدې لګوي. د خوب تعبیر نن دغه ده. نو بیا یوسف علیه السلام دی په خپل منصب باندې کېنول او بیا داسې دغه ځای کې دا کومه سجده وه دا خو یت شکر والا سجده وه چې دی په د الله تعالی شکریا ادا کوله چې یا الله یوسف علیه السلام 40 کاله د مونږ نه ورکړو دا منځ کې 40 کاله وتلی وو او نن میلاو شو مونږ د شکریا والا سجده لګوو او یا دا سجده د تعظیم وه د تعظیم والا سجده په یغه وخت کې جایزه وه خو نن سبب دور کې د مونږ په امت کې د تعظیم والا سجده قطعا جایزه نه ده. بیا دی دا سجده ورته ولګوله یوسف علیه السلام ته او داسې په دې وخت کې بیا دی ټول مصر ته ولاړل. بیا په اخر کې د نبوت یو دلیل ده. نبی علیه السلام د نبوت یو دلیل بیانېږي وایي په شروع کې هم دا خبره ما درته بیان کړې ده چې یهودیانو د نبی علیه السلام نه دغه سوال کوو چې د کنعان نه د یعقوب علیه السلام اولاد بنو اسرائیل دا څرنګه مصر ته ولاړل هلته څرنګه آباد شول. نو دی دغه سوال چې کله هلته ځینې وکړو بیا په یغه وخت کې الله تعالی دا پوره صورت را نازل کړو د حضرت یوسف علیه السلام او دا معجزه ده چې نبی علیه السلام نه د چا نه څه ویلي دي او نه یې کتلي دي نه یې اورېدلي دي د هغې باوجود نبی علیه السلام هغه واقعه لفظ بلفظ دی ته بیان کړله. مخکې بل صورت ته صورت رعد په دغه صورت کې الله تعالی ډېرې زیاتې نشانیانې بیان کړي دي. په دې کې یوه نشاني د وریځې برېښنا ده دغه د وجې نه دغه صورت ته هم صورت رعد وایي او د دغه صورت په شروع کې الله تعالی دا بیان کړی دی وایي قرآن کریم هم حق ده او داسې احادیث دغه هم حق دي او دا آیات ته تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق. د الکتاب نه مراد دلته قرآن کریم ده او الذي انزل الیک من ربک د دغه نه مونږ قرآن کریم هم مراد اخیستلی شو او د دې نه مونږ دا مراد اخیستلی شو د نه حدیث مراد دی. نو ځکه چې قرآن کریم دغه هم وحی ده خو مطلوع ده د تلاوت کېږي احادیث دا وحی ده غیر مطلوع ده. نو لکه څرنګه چې قرآن کریم دغه حق ده د الله تعالی طرف نه وحی ده داسې احادیث هم حق دي. نو لکه څرنګه چې قرآن کریم دا حجت ته او داسې احادیث هم حجت دي خو قرآن کریم د دغه الفاظ او معانی دا دواړه د الله تعالی د طرفه نه دي خو احادیث د دغه معانی د الله تعالی د طرفه نه دي د دغه الفاظ دا د نبی علیه السلام د طرفه نه دي. دغه دا معلومه شوه لکه څرنګه چې قرآن کریم دا حجت ته او حق دا داسې احادیث هم حجت دي او حق دي. بیا مخکې الله تعالی د خپل قدرت دوه نشانې بیانوي. اوله خدا ده چې الله تعالی اسمانونه پیدا کړي دي بغیر به مټ نه د سهارې ضرورت نشته که مونږ تاسې یو د کوټې چت هم درو د هغه دپاره د سهارې ضرورت شته. بیا الله تعالی لمر سترګه او داسې میاشت دغه قدرت الله تعالی بیان کړی ده چې لمر سترګه او میاشت دا یو منټ نه مخته کېږي او نه شاته کېږي خپله چې کومه دایره د دوی ده په هغه کې دننه خپل کار کوي.
په خپل ټیم باندې راځي په دانه غوټ ته الله تعالی قدرت څرنګه کېدلی شي. نو دا هم د قدرت دوه نشانې الله تعالی بیان کړي دي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیان کړې ده، وایي ما د تاسې دپاره فرشتې مقرره کړي دي چې هغه به د تاسې حفاظت کوي د حادثاتو نه. وایي د دغه دا مطلب نه ده چې هر انسان د هر کار کوي، په هره غلطي ته لګوي، بیا دې هم الله تعالی د حفاظت کوي. نه، وایي داسې ده چې کله انسان د حد نه تجاوز وکړي، بیا په یغ وخت کې فرشتې هم د ده نه لرې شي، بیا الله تعالی په یغ باندې عذاب صورت در نازل کړي. مخکې الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته دغه تسلي ورکوي، وایي که چېرته دا کافران د تا خبره نه ومني، بیا ته هېڅ دوی پروا مه کوه، ته دوی په خبرو باندې مه راځه، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام الله تعالی زه د تا د رسالت ته زه پخپله او اهل علم چې کوم دي دغه ټول ګواهان دي. مخته بل صورت ته صورت ابراهیم، دغه صورت ته صورت ابراهیم ځکه وایي چې په دا کې د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام قصه بیان شوې ده. او د دغه صورت په شروع کې د قرآن کریم د نازلولو یو حکمت د الله تعالی بیان کړی ده. د الله تعالی په حکم سره نبی علیه الصلاة والسلام د خلک د قرآن کریم په ذریعه سره د تیارې نه راباسي او رڼا ته اچوي. دا د قرآن کریم د نازلولو حکمت ده. یو انسان ګمراوي د قرآن کریم په ذریعه سره نبی علیه الصلاة والسلام او د حدیثو په ذریعه سره نبی علیه الصلاة والسلام هغه راه راست راولي. بیا خلکو به دا سوال کاوه، وایي قرآن کریم دا په عربي ژبه کې ولې را نازل شوی ده؟ وایي که چېرته دا په بله ژبه کې وایي، داسې ژبه وایي چې هغه چاته په سمج کې نه ورتله، بیا به د معجزې صفایي او د دغه ظاهري دا به بالکل واضحه وایي. خلکو ته بالکل معلومېدله چې دا چاته په سمج کې نه راځي، ځکه چې دا معجزه ده. الله تعالی بیانوي، وایي کوم قوم چې د کومه ژبه ده، هغه قوم ته مونږ پیغمبر د هغه د ژبې ول را لېږلی ده. چې کوم قوم کومه ژبه وایي، د هغه قوم ته د هغې د ژبې پیغمبر مونږ را لېږلی ده چې هغې ته خبره بالکل صحیح په سمج کې ورشي. او نبی علیه الصلاة والسلام ته مونږ قرآن کریم په عربي ژبه کې ځکه ورکړی ده چې قریش دا د عربو ژبه وه، عربي ویله، دې د وجې نه مونږ قرآن کریم دا په عربي کې ورکړی ده چې دوی بالکل په خبره باندې صحیح پوه شي. بیا الله تعالی د نعمتو تذکره بیان کړې ده، وایي کوم کس چې په نعمت باندې شکر ادا کړي، الله تعالی د هغه چې کوم نعمتونه دي هغه زیاتوي، یا خو د مقدار په لحاظ سره یا په دې وجه سره چې هغه نعمتونه الله تعالی ضایع کوي نه، بلکې بالکل صحیح موجود وي. او که څوک د نعمتو ناشکري کوي، یا په دنیا کې د هغه نعمتونه یوسي او په آخرت کې انسان ته الله تعالی عذاب ورکوي. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې ده، مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة. دالته کلمه طیبه او کلمه خبیثه، دغه مثال الله تعالی بیان کړی ده. کلمه طیبه د دغه نه مراد توحید ده، او د دغه نه مراد ایمان ده، او د کلمه خبیثه دغه نه مراد شرک ده او کفر ده. وایي د کلمه طیبه دغه مثال د یغې ونې غوندې ده چې د یغې ونې په ونه په ځمکه کې بالکل مضبوطې وي، او د دې شاخونه بالکل اسمان طرف ته سیخ وي، ښکلي وي، او دغه میوهداره ونه وي. دغه مثال داسې ده لکه خجوره، لکه د خجورې ونه، دغه بالکل سیخه وي، د دغې ولې مضبوطې وي، او د ده باندې میوه هم وي. او کلمه خبیثه دغه مثال د یغې ونې غوندې ده، د یغ بوټي غوندې ده چې هغه په ځمکه باندې بره لګېدلې وي، د یغې ولې مضبوطې نه وي، د یغې شاخونه پورته نه وي، بلکې داسې دېخوا دېخوا لوېدلې وي، او د یغې میوه چې کومه ده هغه هم د خوراک نه وي، هغه د ځناورو د وښانو د خوراک وي، ترخه میوه یې وي. نو دا مثال الله تعالی بیان کړی. دغه تفصیل استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس ګومن حفظه الله یغه تفسیر دا دروس القرآن په هغه کې د ټول تفصیل دا بیان شوی ده. بیا حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله خپل ښځه حضرت هاجره علیه السلام او خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام د مکې په صحرا باندې پرېښودل، بیا په هغه وخت کې دا دعا وکړله، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. یا الله دغه شهر دغه علاقه د امن گهواره جوړه، او دغه ما او د ما اولاد چې کوم دي د بتانو د عبادت نه وساته،
او درم نمبر دا و چې یا الله دې ما اولاد ته د میوې وال نعمت ور نصیب کا. نو نن سبا هم مکه داسې شهر ده چې په هغه کې په ټولو نه زیات امن ده. او دوم نمبر باندې الله تعالی د دې بوتانو د عبادت نه هم وساتل او د الله تعالی د دعا داسې قبوله کړله چې هغه میوه چې بې سیزنه وي بې موسمه وي هغه هم بیا په مکه کې خامخا موجوده وي. نو دغه نه دا معلومه شوله چې خپل اولاد لپاره د رزق د برکت وال او د دې صحت لپاره او د اسلام والا دعا غوښتل دا هم غوښتلی شي او دا د پیغمبرانو شیوا ده. او داسې هغه خلک چې هغه ته تعلق والوي د هغو دپاره هم دعا غوښتل دا د پیغمبرانو شیوا ده. الله تعالی دې موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.